انار چې ځینې پښتانه یې انګوړی، ننګوړی یا نارګړی بولي، دا خو به تاسو ټولو خوړلی وي. خو آیا خبر یاست چې کوم کلتوري او مذهبي روایات ورپورې تړلي دي؟ کله مو یوه ناوې لیدلې چې د خپل راتلونکي کور پر دروازه یې د دریا او سندرو په بدرګه انار داسې په خړپ ویشتلی وي چې دانې دانې لکه سره غمي خور شوی وي؟ انار د افغانستان هغه جنتي میوه چې ځانګړی خوند، شفا او ښکلا لري. زرګونه کاله کیږي چې د انسان ژوند له میوو سره تړلی دی، خو ځینې میوې بیا د خوند او قوت ترڅنګ کلتوري او مذهبي ارزښت هم خپل کړي. انار هم زموږ د ګران وطن هغه په زړه پورې ښکلې او مزهداره میوه ده چې په هره دانه کې شفا او برکت دی. راځئ نن د افغانستان د دې ښکلې میوې په هکله په زړه پورې معلومات درته وړاندې کړو، نو دا ویډیو تر اخره راسره وګورئ. پښتانه د انار هرې دانې ته د قدر او احترام په سترګه ګوري. دا چې د انار یادونه په قرآن پاک کې شوې، نو خلک یې هره دانه د جنت دانه او د وجود لپاره شفا بولي. پښتانه اوس هم داسې عقیده لري چې په هر انار کې یوه د جنت دانه موجوده ده چې شفا لري. نو د انار کومه دانه نه ضایع کوي، او که کومه دانه ترې ولویږي پرې خفه کیږي چې ګواکې د شفا او یا هم د جنت کومه دانه نه وي ترې لویدلي. د دې ترڅنګ ځینې پښتانه په واده کې هم د انار ویشتلو ډېر په زړه پورې دود لري. په ځینو پښتنو سیمو کې داسې دود دی کله چې ناوې د خپل نوي کور پر دروازه ورننوځي یو انار په لاس ورکول کیږي. تکړه ناوې هغه ده چې انار په پوره زور سره د کور د دروازې پر سر داسې وولي چې دانې دانې لاندې را پریوځي. په دې وخت کې ښځې ته په سندره کې چې دریا هم ورسره وهي دا سندره په ښکلې غږ وایي: انار وله وله خطا یې نه کړې، تورګل ولاړ دی سر ټیټی نه کړې. یعنې انار خطا نه کړې چې د کور نارینه درته ولاړ دی، باید د دروازې پر سر یې داسې په خړپ وولې چې د کور سړی هم ستا پر غښتلتیا او جرأت وویاړي. په همدې ډول د ټولو خپلوانو سړیو نومونه اخیستل کیږي. د پکتیا په ځینو سیمو کې انار ته ننګوړی، انګوړی یا نارګړی هم وایي. نو په ځینو ځایونو کې په سندره کې هم د انار پر ځای نارګړی، انګوړی یا هم ننګوړی یادوي. انګوړی والا خطوی نکې، انګوړی والا خطوی نکې، تورګل وې لوړ ده سر ټیټی نکې، تورګل وې لوړ ده سر ټیټی نکې. سندره ډېره رواجه ده، هره خوړه کې ورته کي چر کله د انګوړی ولې داسې وخت کې دا ورته کي. خو که بیا یې انګوړی نه و موت کړی یا سام نه و وشته، بیا شوته ښځې کیسې پسې کړي چې دا چندان تکړه نه وه. که ښه یې دونې کړو بیا ډېر ورته خوښ وي. هغه پلورګانۍ چې څوک ورسره وي هغه ورته آفرین د ګورې داسې. دا چې پښتانه لکه د بیټ نیکه له خدایه د ډېرو ماشومانو سوال کوي، امکان لري چې انار هم چې د سرو غمیو نه ډک دی ځکه یې پر دروازه ماتوي چې د ناوې په راتګ سره برکت پیدا شي او لکه د انارو د دانو په شان د ډېرو ماشومانو مور شي. په افغانستان کې د کندهار انار ډېر مشهور دي او هر کال په کندهار کې د انارګل په نوم مشاعره هم جوړیږي چې د کندهار د شاعرانو ترڅنګ د لرې پښتونخوا شاعران هم پکې برخه اخلي. زموږ د هیواد ښکلي انار چې کله ورسیږي او پاخه شي نو ډېر کله د پاکستان لخوا پر پوله خنډونه جوړیږي چې زموږ د ښکلې میوه خرابه شي او له بازارونو پاتې شي. خو افغانستان چې د آسیا زړه بلل کیږي له دې زړه نه ډېرو نورو هیوادونو ته لارې غځېدلې دي چې د افغانستان میوې به له نورو لارو د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیږي او خپل ارزښت به پیدا کوي. د کندهار له انارو جوس، روب او ځانګړی صابون هم جوړیږي چې په نوره نړۍ کې ډېر شهرت لري. نو کله چې انار خورې یو ځل یې په لاس کې سره تاو راتاو کړه او همدا کیسه دې په زړه کې در تېره کړه. انار یوازې یوه میوه نه بلکې د پښتنو یو په زړه پورې دود هم ورسره تړلی دی. نو د انار هره رنګینه دانه شفا ترڅنګ مینه او برکت هم خپروي.